1939 کال کې د افغانستان پاچا ظاهر شاه 22 میټریک ټنه سره زر واخیستل او د نیویارک په فدرالي بانک کې واچول چې له همدې سره په اول ځل د افغانستان کاغذي نوټ په ټوله دنیا کې د یو رسمي سند په توګه ومنل شو او د افغانستان پیسو یوه قوي پشتوانه هم پیدا کړله. هغه وخت د افغانستان لخوا د اخیستل شوو دغو سرو زرو قیمت 40 میلیونه ډالره و، خو اوس د دغو سرو زرو قیمت 1.8 میلیارده ډالرو ته رسېدلی دی. دا سره زر اوس هم د افغانستان په شتمنۍ کې حسابیږي او پوهیږئ دا د هماغو پیسو یوه برخه ده چې په 2021 کال کې د طالبانو په واکمنېدو سره د امریکا لخوا پې بندیز ولګول شو او تر اوسه هم پې بندیز لګېدلی دی. اوس وخت کې په بهر کې د هماغو سرو زرو د قیمت په ګډون د افغانستان ټوله شتمني تر 9.5 میلیارده ډالرو پورې رسېدلې ده، خو په افغانستان کې حاکم نظام ترې استفاده نشي کولی. اوس پوښتنه یوازې دا نه ده چې ولې په دغو پیسو باندې بندیز لګېدلی دی، بلکې پوښتنه دا هم ده چې له دې پیسو څنګه استفاده کیږي یا دا پیسې څنګه له 40 میلیونو نه تر 9.5 میلیاردو ډالرو پورې ورسېدلې. او تر ټولو مهمه بیا دا ده چې د افغانستان دا ټوله شتمني ولې له 1999 کال نه تر اوسه پورې په بهر کې ساتل کیږي. راځئ نن په دې سربیره ځان په دې هم پوه کړو چې که په بهر کې د افغانستان ټوله شتمني کنګال شوې ده نو افغانستان ته پیسې له کومه بیا راځي او د افغانیو ارزښت ولې په تېرو 15 کلونو کې اوس هم په خپل حال باندې پاتې دی. په 2021 کال کې چې جمهوریت سقوط شو په بهر کې د افغانستان د 9.5 میلیارد ډالرو په سرمایه باندې هم بندیز ولګول شو او دا په دې خاطر چې طالبان د نورو هیوادونو لخوا په رسمیت نه وپېژندل شوي نو له دې پیسو نه هم استفاده نشوه کولی. خو له دې یو کال وروسته په 2022 کې د امریکا حکومت له دغو کنګل شوو پیسو نه 3.5 میلیارد ډالره سویس ته ولېږلې او هلته یې ورته د افغانستان د خلکو فنډ په نوم یو خپلواک بنسټ جوړ کړ. دا 3.5 میلیارد ډالر په دې خاطر ولېږل شوی چې ترڅو د افغانستان ټول اقتصاد په ناڅاپي ډول سقوط ونه کړي. له دې سره هممهاله د امریکا حکومت هماغه وخت اعلان وکړ چې د افغانستان له دغې شتمنۍ نه به 3.5 میلیارد ډالر د سپټمبر 11مې پیښې د زیانمن شوو کورنیو ته ورکول کیږي. خو د امریکا فدرالي قاضیانو دا پریکړه چلنج کړې ده او ویلي دي چې دا پیسې د سپټمبر 11مې پیښې د زیانمن شوو کورنیو ته نشي ورکول کېدلی ځکه چې دا شتمني د افغان ملت پورې اړه لري نه د کومې ډلې یا ځانګړې واکمنۍ پورې. خو پوښتنه دا ده چې دا پیسې له کومه شوي دي. کله چې په دې پوه شو چې دا پیسې له کومه شوي دي نو په دې هم پوهېدلی شو چې له دې پیسو او شتمنۍ نه یو دولت څنګه استفاده کولی شي. اصلا په 1930 کلونو کې د افغانستان زیاتره تجارت د حیواناتو په سرمن، وړۍ او وچه میوه باندې ولاړ و. دا ټول مالونه به د دنیا مختلفو ملکونو ته وړل کېدل او په مقابل کې به افغانستان ته پیسې راتللې او دا هر څه د نورو ملکونو په کرنسۍ باندې اخیستل کېدل لکه ډالر، یورو یا پاوند باندې. په دې خاطر چې د افغانستان مالی او حسابي سیستم هم د نورو ملکونو په شان عصري شي نو په 1939 کال کې ظاهر شاه د افغانستان بانک په رسمي ډول د یو خپلواک بانک په اعلان کړ او ورسره د افغانستان د کاغذي پیسو د رسمي کولو لپاره هم هلې ځلې شروع کړلې. خو دلته یو مشکل او مشکل دا و چې په دنیا کې د یو ملک په کاغذي پیسو باندې هغه وخت اعتبار کیږي چې تر شا یوه قوي پشتوانه یا ضمانت هم پروت وي. دا هغه وخت د نړیوال وجهي قوانینو په اساس که کوم ملک غوښتل چې کاغذي پیسې اعتبار پیدا کړي نو باید فزیکي سره زر هم ولري او له دې لارې به ورسره نور ملکونه په اسانۍ سره تجارتي راکړه ورکړه هم وکړی شي. خو دلته په ناڅاپي ډول یو بل مشکل پیدا شو او هغه په 1939 کال کې دویمه نړیواله جګړه وه. دا جګړه چې څنګه شروع شوه په ټوله دنیا کې هیوادونه وارخطا شول چې شاید د جګړې له وجې د دوی هغه سره زر چې د پیسو د ضمانت لپاره یې اخیستي دي ولوټل شي یا څوک یې له منځه وینسي. هغه وخت د زیاترو ملکونو د سرو زرو ذخیرې په انګلستان، فرانسې، جرمني او نورو ملکونو کې وې او د جګړې د زیاتېدو سره دا ټولې ذخیرې له سخت خطر سره مخ شوې. دا وخت په ټوله دنیا کې امریکا یو له محفوظو ملکونو څخه ګڼل کېده نو په همدې خاطر اکثرو هیوادونو خپلې د سرو زرو ذخیرې د امریکا نیویارک ته انتقال کړلې. همدغه وخت و چې افغانستان هم 22 میټریک ټنه سره زر واخیستل چې 1901 بارونه کېدل او 40 میلیونه ډالر ارزښت یې لاره. د نورو ملکونو په شان افغانستان هم دا سره زر د نیویارک په فدرال ریزرو بانک کې وساتل.
او پوهیږئ د امنیت په خاطر دا بانک تقریبا 80 فوټه له ځمکې لاندې جوړ شوی دی چې د اکثرو ملکونو سره زر پکې ساتل کیږي او د نړیوالې جګړې په وخت کې دا بانک د دنیا تر ټولو محفوظ ځای حسابېده. له همدې سره افغانستان د عصري دنیا په مالي او حسابي سیستم کې ورشریک شو. افغانستان نوې افغانۍ چاپې کړې او د نوو افغانیو په ټوله دنیا کې رسمي حیثیت هم پیدا کړ. بهرني سوداګر ډاډه شول چې افغانۍ باثباته او ارزښت لرونکي کرنسي ده، نو له افغانانو سره د افغانو سوداګرو سره یې راکړه ورکړه هم زیاته کړله. ورسره جوخت د افغانستان او نورو ملکونو ترمنځ اقتصادي او تجارتي اړیکې هم پراخې شوې. افغانستان په IMF او نړیوال بانک کې هم ممبرشپ یا غړیتوب ترلاسه کړ او افغانستان دا ټولې مالي فایدې له هغه وروسته وکړې چې دا سره زر د افغانستان د یو ضمانت په توګه ثبت شول. افغانستان که له هر ملک نه قرض اخیستلو یا یې له بهر نه په لویه کچه شیان واردول او یا یې له نور ملکونو سره سوداګري کوله، نو په نیویارک کې د همدې سرو زرو به یې ضمانت کاوه. یعنې دا سره زر د خرڅولو لپاره دلته نه وو ایښودل شوي، بلکې یوازې د ضمانت لپاره ایښودل شوي وو. د سرو زرو د افغانستان اقتصاد د ډیرو هغو ملکونو نه را بهتر کړ چې د افغانستان غوندې په وچه کې راګیر دي یا سمندر ته لاره نه لري. له 1999 کال نه تر 1999 کاله پورې که په دولتي کچه هره لویه اقتصادي معامله کېدله، نو همدې سرو زرو به د افغانستان ضمانت کاوه. د ظاهرشاه او داود خان د واکمنۍ ډېرې اقتصادي راکړې ورکړې د همدې سرو زرو په اساس شوي دي او کېدلې. خو پوښتنه دا ده چې آیا د ظاهرشاه او داود خان له واکمنیو نه وروسته دغو سرو زرو افغانستان ته څه فایده وکړله؟ اصلا کله چې په 1999 کال کې پخواني شوروي په افغانستان باندې حمله وکړله او د امریکا حکومت په افغانستان کې کمونیست رژیم په رسمیت ونه پیژانده، نو له همدې وجې د افغانستان حکومت نشول کولی چې په نیویارک کې د افغانستان له پراتو سرو زرو نه د ضمانت په توګه کار واخلي. دا سره زر په همدې شکل په نیویارک کې پاتې شول. په 1992 کال کې د مجاهدینو په واکمنۍ او د کورنۍ جګړې په وخت کې د افغانستان ټول بانکي او مالي سیستم له منځه تللی و. هر قومندان د ځان لپاره خپلې پیسې چاپ کړې وې، نو په دې دوره کې هم له سرو زرو نه هیڅ استفاده ونه شوله. خو کله چې په 1996 کال کې طالبان په اول ځل واکمن شول، نو د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا په دې سرو زرو باندې بندیز ولګول شو. هغه وخت هم طالبانو نشول کولی چې دې سرو زرو ته لاسرسی ولري یا یې د خپل تجارت لپاره د ضمانت په توګه وکاروي. او بالاخره د 2001 کال را ورسید. په افغانستان کې د جمهوریت نظام په چوکاټ کې حامد کرزی د موقت وخت لپاره ولسمشر وټاکل شو. ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالتونو د حامد کرزي موقت حکومت په رسمیت باندې وپیژنده او له همدې سره په 2001 کال کې امریکا د افغانستان په ټوله شتمنۍ او همدې سرو زرو باندې لګېدلی بندیز ختم کړ. دا د امریکا د خزانې وزارت د هغه وخت اعلامیه ده چې د افغانستان د شتمنۍ د خلاصون په اړه یې خپره کړې وه. په 2002 کال کې د افغانستان د سرو زرو قیمت له 40 میلیونو نه تر 192 میلیونو ډالرو ته اوچت شوی و، ځکه چې سره زر نور هم قیمته شوي وو هغه وخت. په دې سرو زرو چې څنګه بندیز ختم شو، ورسره په بهر کې د افغانستان بانکي اکاونټ او حساب هم بیرته فعاله شو. په ټوله دنیا کې چې د امریکا او یورپ په ګډون هر ملک له افغانستان سره مالی کومک کاوه، همدې اکاونټ ته به یې پیسې ولېږل شوې. په دې اکاونټ کې د پخوا په نسبت پیسې نورې هم زیاتې شوې. د 2003 کال په جنوري کې افغانستان نوي بانک نوټونه هم چاپ کړل. دا کرنسي د عصري دنیا یوه له با ارزښتو او باوري کرنسیو څخه وپېژندل شوه او تمه کېدله چې دا ارزښت به نور هم پورته شي، ځکه چې افغانستان سره هر کال د امریکا او اروپا په ګډون د دنیا اکثرو هیوادونو میلیونونه ډالر کومک کول او دا پیسې مستقیم هماغې اکاونټ ته تللې چې په نیویارک کې د افغانستان 22 ټنه سره زر هم پکې پراته وو. او پوهیږئ دا ټولې پیسې او سره زر په مستقیم ډول د افغانیو د ثبات او افغانستان ته د تجارتي مالونو د وارداتو په خاطر استعمالېدلې. مثلا د افغانستان بانک به وخت نا وخت په نیویارک کې همدې فدرالي بانک ته نه غوښتنه کوله چې پیسې په کار دي. بیا به د افغانستان دا غوښتنه پروسس شوه او له څه وخت وروسته به له نیویارک نه مستقیم کابل ته په یوه تیاره کې د ډالرو پیک شوې بستې راورسېدلې او دا ډالر به د افغانستان بانک ته ولېږدول شول. له دې وروسته به د افغانستان بانک د ډالرو دا نوټونه په بازار کې د بولۍ په شکل خرڅ کړل. دوی به دا ډالر په افغانیو باندې خرڅول. دې کار به دوه ګټې کولې. یو دا چې په بازار کې ډالر خرڅ شي او افغانۍ راټولې شي، نو له دې سره به په بازار کې افغانۍ کمې شي او کله چې افغانۍ کمې شي، نو د افغانۍ ارزښت ورسره خود به خود لوړېږي او د شیانو قیمتونه هم ورسره په خپله راټیټېږي یا په خپل حال باندې پاتې کېږي. یعنې هم د افغانۍ ارزښت په خپل حال پاتې کېږي او هم د شیانو قیمتونه ورسره
کنټرولېږي. او بله کډه دا و چې کله په بازارونو او مارکیټ کې ډالر زیات شي نو د افغان سوداګرو لاسونو ته ډیر ډالر ورسیږي او د همدې ډالرو په وسیله افغان سوداګر په نړیوال مارکیټونو کې شیان اخلي او بیا افغانستان ته راوړي چې دا کار کولی شي د افغانستان اقتصاد په خپل حال باندې وساتي. په همدې شکل د 2021 کال پورې په نیویارک کې د افغانستان عمده سرمایه تر 9.5 میلیارډ ډالرو پورې ورسېدله. یعنی په 2002 کال کې د افغانستان دا شتمني تقریبا 200 میلیونه ډالر وه، خو په 2021 کال کې ورسره 9.3 میلیارډ ډالر اضافه شوې چې ټول ټال 9.5 میلیارډ ډالرو ته ورسېده. نو همدا 9.5 میلیارډ ډالر هغه پیسې دي چې کله په 2021 کال کې طالبان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل امریکا پې بندیز ولګاو او اوس طالبان نشي کولی چې په نیویارک کې له همدې پیسو نه استفاده وکړي. دا پیسې او ټوله شتمني په دې خاطر د طالبانو حاکمیت ته نه ورکول کېږي چې طالبان په نړیواله کچه تر اوسه هم په رسمیت باندې نه دي پیژندل شوي. اوس پوښتنه دا ده چې که په دغو پیسو باندې بندیز لګېدلی او طالبان یې نشي کارولی نو په افغانستان کې د پیسو ارزښت ولې هم په خپل حال باندې پاتې دی. حتی افغانۍ له پخواني حالت نه هم یو څه راښه شوې ده. اصلا کله چې جمهوریت سقوط شو نو د ملګرو ملتونو لخوا افغانانو سره د مرستو لړۍ هم شروع شوه. تقریبا هر هفته به د کابل هوایي میدان ته 40 میلیونه ډالر د کیش په شکل راتلل او په افغانستان کې به په شخصي بانکونو باندې ویشل کېدلې دا پیسې. په دې ریپورټ کې UN په همدې اړه ټول تفصیل لیکلی دی. شخصي بانکونو به دا پیسې د بېلابېلو کارکوونکو د معاشونو په توګه ویشلې. کارکوونکو به دا ډالر په مارکیټونو کې په افغانۍ بدلولې او بیا به په د کور لپاره خوراکي او نور وسایل اخیستل. لدې سره پخوا کې په افغانستان کې د بهرنیو اسعارو یا کرنسیو په استعمال باندې بندیز ولګېده چې ورسره ډیرو خلکو خپلې پیسې له ډالرو، کلدارو او تومنو نه افغانیو ته راواړولې. همدارنګه له افغانستان نه په ډیر تعداد کې د ډالرو په ویسلو باندې هم بندیز ولګېده او آنلاین تجارتونه هم بند کړای شول او هیچا نشو کولی چې ډالر له هېواده بهر انتقال کړي یا یې وباسي. له دې ټولو سره طالبانو هغه ډالر چې له ګمرکونو نه د عاید په توګه راتلل په بازار کې په افغانیو باندې بیرته خرڅ کړل او تر ټولو مهمه دا چې په ګمرکي عایداتو کې پخوانی فساد هم ختم کړلی شو. له دې هر څه ورهاخوا په امریکا کې د افغانستان له 9.5 میلیارډ ډالرو نه تقریبا 3.5 میلیارډ ډالر سویس ته ولېږل شوې او هلته یې ورته یوه خپلواکه اداره جوړه کړله. دا پیسې په دې خاطر ولېږل شوې چې د افغانستان بانکي او مالي سیستم په بشپړ ډول سقوط ونه کړي او ورسره جوخت افغانستان وشي کولی د وخت په تېرېدو سره نوي بانک نوټونه هم چاپ کړای شي. او یوه وجه دا هم وه چې په بهر کې میشت افغانانو په ناڅاپي ډول خپلو کورنیو ته په ډالرو باندې پیسې راولېږلې او دا ډالر په هېواد کې دننه په افغانیو باندې بدلې شوې او استعمال شوې. نو دې هم د افغانانو په ثبات کې یو مهم رول ولوباوه. نو دا ټول هغه عوامل وو چې افغانۍ له سقوط نه وساتله او تر اوسه هم د یوې قوي پشتوانۍ نه بغیر افغانۍ په خپل حال باندې روانه ده. خو پوښتنه دا ده چې د افغانیو دا ثبات تر څومره وخته پورې دوام کولی شي. اصلا دا سیستم د لنډ وخت لپاره جوړ شوی دی او متخصصین په دې باور دي چې په یو هیواد کې دا ډول مالی او بانکي سیستم د اوږد وخت لپاره هیڅ کله کار نشي ورکولی. عموما له قوي پشتوانۍ نه بغیر دا ډول جوړ شوی بانکي او مالی سیستم له 5 یا 6 کلونو وروسته د کمزورۍ خواته نږدې کیږي او د باور کچه هم ورځ تر بلې کمیږي ځکه چې په افغانستان کې اوسنی مالی سیستم تقریبا د ملګرو ملتونو په کیش باندې ولاړ دی. که دا ډالر یا کیش بند شول د افغانستان مالی سیستم هم ورسره بندېدلی شي. نو که چېرته په راتلونکو کلونو کې په نیویارک کې د افغانستان شتمنۍ بیرته خلاصه نشي په افغانستان کې به اوسنی مالی او بانکي سیستم سخته ضربه وخوري او حتی اټکل کېږي چې د افغانستان مالی سیستم به له سقوط سره مخ شي. خو پوهیږئ طالبانو د مالی سقوط نه د ځان ساتنې په خاطر یو ډیر خطرناک خو په عین حال کې یو مهم کار ته لاس اچولی دی او هغه دا چې طالبان کوشش کوي که چېرته په راتلونکي کې له بانکي او مالی سیستم له سقوط سره مخ کېږي نو ښه لاره په افغانستان کې د کانونو استخراج دی. دوی هڅه کوي چې د افغانستان ذخیرې کانونه او منرالونه د افغانیو د پشتوانۍ په توګه استعمال کړي. یعنی طالبان په دې باور دي که افغانستان سره څوک په دې خاطر تجارت نه کوي چې د دوی د پیسو شاته کوم ضمانت نشته نو دوی ورته ویلی شي چې زموږ د پیسو تجارتي راکړې ورکړې ضمانت په افغانستان کې کانونه او مهمې ذخیرې کولی شي. اصلا که چېرته د دنیا نور ملکونه د افغانستان مهمې ذخیرې پیدا کړي استخراج کړي او په مقابل کې طالبانو ته پیسې ورکړي ګمرکونه او مالیات په ډالرو باندې واخیستل شي نو همدا پیسې هم کولی شي چې د افغانیو ارزښت تر یو څه وخته پورې په همدې حال باندې وساتي.
خو یوه خبره ده چې دا به د افغانستان طبیعي شتمنیو ته په اوږد وخت کې لوی نقصان هم ورسوي. دا و زموږ د نن خپرونه هیله ده چې دې ویډیو به هم تاسو ته د افغانستان د مالی سیستم په اړه یو څه معلومات درکړي اوسي. تر بلې خپرونې د الله په امان.